د سیمې، هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه او وخت مو په خیر. پام راوړم د کندوز رادیو د دې ساعت مهم وروستۍ خبرونو ته. نن شنبه د چنګاښ 14مه نیټه ده چې د 2025م کال د جولای له 5مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. په هرات کې د یو خیریه بنسټ لخوا 15,000 راستنېدونکو ته چمتو شوي خواړه وویشل. په تخار کې د کورنیو تولیداتو 3 ورځنی نندارتون پای ته ورسېد. چین د روسیې لخوا د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو هرکلی وکړ. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر زموږ اوسنی لومړیتوب په غزه کې د دایمي اوربند ته رسېدل دي. اوس هم بشپړ خبرونه. په هرات کې د یو خیریه بنسټ لخوا 15,000 راستنېدونکو ته چمتو شوي خواړه وویشل. د ایران څخه د کډوالو د راستنېدنې له زیاتوالي سره هم مهاله یو خیریه بنسټ په اسلام قلعه بندر کې د 15,000 راستنېدونکو لپاره چمتو شوي خواړه وویشل. په یو خبره شوي خبرپاڼې کې ویل شوي چې دا مرسته د اناردري خیریه بنسټ لخوا د اسلام قلعه د 0 نقطې په سیمه کې پیل شوې ده. د دې پروګرام له مخې هره ورځ 15,000 راستنېدونکو ته ګرم خواړه چې وریجې، غوښه، قورمه او یو بوتل اوبه پکې شامل دي ویشل کیږي. خبرپاڼه زیاتوي چې د دې مرستو هدف د بیړنیو بشري مرستو وړاندې کول، د بشري کرامت ته ساتنه او د مهاجرینو د ستونزمنو شرایطو له امله رامنځته شوي فشارونو کمول دي. په تخار کې د کورنیو تولیداتو 3 ورځنی نندارتون پای ته ورسېد. د تخار ولایت مرکز تعلقان ښار کې د کورنیو تولیداتو 3 ورځنی نندارتون چې د هیواد د اقتصادي ودې او ځایي تولیداتو د ملاتړ په موخه جوړ شوی و پای ته ورسېد. دغه نندارتون چې د ځایي چارواکو، سوداګرو او ګڼ شمېر خلکو په حضور کې پرانیستل شوی و، د کورنیو تولیدونکو لخوا یې پراخ هرکلی وشو. د نندارتون ګډونوال وایي چې دا ډول نندارتونونه نه یوازې د کورنیو تولیدات د معرفي او بازار موندنې لپاره اغېزمن دي، بلکې د خلکو د اقتصادي ذهنیت په بدلون کې هم مرسته کوي. چین د روسیې لخوا د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو هرکلی وکړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت د روسیې لخوا د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې هرکلی کړی او ویلي دي چې دغه ګام د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو لا پیاوړتیا لپاره مثبت پرمختګ دی. دغه وزارت ویان د خبریالانو یوې پوښتنې ته په ځواب کې ویلي چین باور لري چې افغانستان باید له نړیوالو ټولنې څخه باید جلا پاتې نشي. هغه زیاته کړې چې چین د وضعیت له هر ډول بدلون سره تل افغانستان سره ډیپلوماټیکې اړیکې ساتلې دي. او وروستۍ خبر دا چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر زموږ اوسنی لومړیتوب په غزه کې دایمي اوربند ته رسېدل دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود وایي چې د دوی هیواد دا مهال خپلې هڅې پر دې متمرکز کړي دي چې په غزه کې یوه دایمي او تلپاتې اوربند ته لاره هواره کړي. شاهزاده فیصل زیاته کړې چې د غزې خلکو له سختو بشري بحرانونو سره مخ دي او نړیواله ټولنه باید د جګړې د بندېدو لپاره عملي ګامونه واخلي. د څرګندونې پر داسې مهال کېږي چې د غزې جګړه لا هم دوام لري، زرګونه ملکي وګړي قربانیان شوي او د سولې هڅې د بېلابېلو هیوادونو لخوا روانې دي. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه. لوی الله مل شه.